السلام علیکم زه یم ناصر جمال تاسو چونکې پته ده چې زموږ دا چینل چې دی تاسو سره د عوامي سطح باندې چې کوم مسایل دي کوم د هغې حل وي او د هغې په هله ځله کې چې د کوم معززینو هغه اقدامات وي هغه ټول موږ تاسو ږدو مخې ته راوړو خو نن زما لپاره قابل فخر خبره داسې ده چې د پښتون قوم دپاره یو زبردست طریقې سره یو भरपूर तरीके सर यो प्लेटफॉर्म जोड़ शवे दे जे पख्तून कल्चर पख्तून नामा द पख्तनो आगा चिकम दागी आगा रस्म व रिवाजो द आगे द पायदारी द पारा और दागी द मजबूतवाली द पारा यो कुल कदम ले खसल शवे दे और दा पदी वीडियो के बताओ समझ खायू आगे की चीज़े दागी पा बानी चिकम मेंबरान दी आगे के मुसरा یو ډېر نامور نوم د جاوید خان ایډوکیټ صاحب چې په هغې کې د هغې ډېر زیات خدمات دي او ډېر زیات د هغې کردار دی. السلام علیکم جاوید صاحب. وعلیکم السلام. جمال صاحب ډېره مننه. ډېره شکریه جي. جاوید خان ایډوکیټ صاحب تاسو د خیبر پښتونخوا قومي جرګه په دې نامه باندې تاسو دا پلیټفارم جوړ کړی دی. د دې اغراضو مقاصد څه دي چې دا تاسو په کوم خبره باندې د دې اصل مقاصد څه دي زموږ د عوامو ته تاسو به څه کوم میسج کنوي کوئ چې دا تاسو ولې جوړ جی بالکل تقریبا دا داسې ده که تاسو وګورئ که نه نو زموږ په معاشره کې زیاتره توقعات خلک د حکومت نه ساتي د ریاست نه چې یاره بس څه مسلې وي نو د ریاست به یې زموږ حل کوي که وړې نه وړه مسلې که غټې نه غټه مسلې هغه وایي چې یاره دا بس د حکومت یا د ریاست ذمهواري ده. معاشره خپل کردار نه ادا کوي. معاشري کردار ادا کولو سره ریاست مضبوطېږي او د ریاست د ډېرو ورکولو سره د انصاف او رحمت سره معاشره مضبوطېږي. نو زموږ د جرګې بنیاد داسې یو نوی کنسپټ نه دی. جرګه زموږ یو ډېر زوړ کلتور دی، یو ډېر زوړ دستور دی، زموږ په خاوره کې شامل دی. بلکې بعضې خبره داسې کوم چې یاره و تاسو وګورئ که نه کله چې د حجر اسود د ایښېدو مسله راغله که نه نو یو قوم وي چې دا به موږ ږدو بل وي چې دا به موږ ږدو نبي علیه صلات وسلام صلی الله علیه وآله وسلم څه وکړل چې څادر یې راواخیستو حجر اسود یې په هغې کې کېښودلو جرګه وه که نه او هغه یې په شریکه باندې دلته کېښودل نو د دې مثال دا دی چې دا جرګه د عربو نه موږ ته د خپلو پیغمبرانو صحابو نه راغلی ده نو موږ داسې نه وي یو قانون یا دغه نه دی دا زموږ ډېر زوړ دغه دی په پښتنو کې که تاسو وګورئ نو په کلونیل پیریډ کې هم جرګې شوي دي انګریزانو حکومت دلته په بر صغیر باندې هغوی فیصلې په جرګو باندې کولې نو اوس د دې جرګې خیر دغه یو مقصد داسې وو که نه چې دا ولې جوړولو موږ وایو چې ټولې مسلې په ریاست باندې حل کول نه دي بغیر معاشرې نه پکار دي نو په دې کې موږ داسې وکړو چې یاره دا وړې وړې تنازعات چې کوم دي که نه د دې لپاره موږ د جرګې سیسټم په الریډي په کلو کې زموږ په کلو کې موجود وو په جوماتونو کې پکې دی ګودري کې پکې دی که نه موږ دا ټول خلک راغونډ کړل او د ټولو خلکو پسې وکتل چې یاره ولې نه چې موږ د خیبر پښتونخوا قومي جرګې یو بنیاد کېږدو چې په هغې کې موږ دا ټول مشران راغونډ شو او د خپل تجربات یو بل سره شیر نو د هغې په وجه باندې به موږ ته فایده وشي اوس د دې اغراض مقاصد څه دي که نه اغراض د دې دا دي چې د دشمنو ختمول لکه زموږ په معاشره کې نن سبا د ټولو نه غټه مسله چې کوم ده هغه د دشمنۍ د خاتمې ده کله چې یو خطا وشي د یو فریق نه یا قتل خطا وشي یا قتل عمدن وشي خو بیا د هغې روغه نه کېږي هغه بیا په عدالتونو کې کیس چلي حتی چې په هغې کې بیا نور کتلونه وشي خو هغه مسله حل نه شي یا کو سړي ته پانسي ملي وکړي نو هغه اپیل وکړي یا کو سړی بری شي نو هغه بیا بار راپاسي نو هغې واپس وکړي نو موږ د دې جرګې داسې د وکړو چې د دې دشمنو دا مکمل خاتمه به په دې کېږي د وکړه کېږي نو موږ فریقین ته لاړ شو ملت زاري ورته وکړو د قرآن او د سنت په روشنۍ کې موږ سره علماء کرام دي موږ سره انټلیکچوال کسان دي ریټایر بیوروکریټس دي پکې ریټایر آرمي افسران دي پکې داسې ریټایر کمیشنران دي پکې نو هغې په چونکې سیسټم تېرولي نو په هغې باندې موږ پوه یو چې دوی به تاسو تجربه کار ټیم دی نو په هغې باندې زموږ د مسلې حل کېږي صحیح دی د دې ضرورت تاسو څنګه محسوس شو چې یاره دا شی دا ضروري دی لکه مطلب وجه سره یا خپل روزګارونه پرېښي دي او دې شیزونو ته
چې بالکل دا څه ده موږ کارونه کوو موږ راتلونکي نسل ته بیا ډېر زیات نقصان دی ولې که زموږ مشرانو موږ ته دا چل نه وي ښودلی د جرګو نو موږ هم نه شو کولی موږ په حجره کې په جومات کې زموږ په غېږه کې دا څیزونه یې زده کړي دي که نه بلکې زموږ یو تحریک دی کاروان تحریک د خالد ایوب صاحب د هغې چیرمین دی نو زموږ هغې دغه درې موټې وکړي دي زموږ غېږه حجره او جومات یعنې دلته نه چې ته پاس شوې که نه نو ته د دنیا په هر میدان کې پایې صحیح په تعلیم کې موږ ته دغه څیزونه نه راکوي چېرې کم زموږ په کار دی که نه نو موږ دا جرګې دا دغه ته ایښودو د دې ضرورت هم په دې وو چې معاشره کې موږ ټول مسایل چې کوم دي که نه نو موږ به حکومت ته نه پرېږدو موږ په خپل کردار ادا کړو او معاشره کې د امن راوستو لپاره که موږ الله پوهه راکړې ده زموږ سره پوهان خلک دي نو موږ وایو چې دا معاشرې ته ډېرې وکړو صحیح دی دې دپاره تاسو په څومره ضلعو کې کار کړی دی جاوید خان ایډوکیټ صاحب لکه تاسو KPK کې کار کړی دی نو دا څومره ضلعو پورې تاسو وسیع کړی دی حاجي ناصر جمال صاحب دې وخت کې موږ شروع د دې نه اخیستې وه دا په لوټپړ کې زموږ مشر اوسمه ولي خان صاحب دی نه دلته پېښور کې زموږ قومي جرګې مشر خالد ایوب صاحب و داسې زموږ منتظر خان صاحب و داسې زموږ یو ریټایر ډي پي او دی نصیب جان صاحب دی هغه بله روغې کړي دي په تېر کې هلته ډي پي او پاتې شوی دی که نه نو دا ټول تجربه کار خلک موږ راغونډ شو موږ د خیر توپا قومي جرګه کې وو دې وخت کې الحمدلله تقریبا زموږ په 18 ضلعو کې دا شی خور شوی 18 زما خلک په خیبر پښتونخوا کې ټولې 34 ضلعې دي بلکې د کومراټ نه والي که نه په کومراټ کې زموږ د قومي جرګې دغه شته په ډېره اسماعیل خان کې شته په لږي مرور کې شته په وزیرستان کې شته دی داسې په مردان کې شته دی چارسده کې شته دی پېښور کې شته دی صوابۍ کې شته دی دیر کې شته دی که نه نو تاسو اندازو کې هغه اهم چې کوم ضلعونه دي هغه ضلعونه موږ ټول تاسو کوئ نورو ضلعو سره زموږ کوشش دی روان یو رابطې مو سره دي انشاءالله دا به په خیبر پښتونخوا په ټول قام او په ټول پښتونخوا کې خپرو صحیح دی جاوید خان ایډوکیټ صاحب تاسو یو خبره کوم موږ دا وړې وړې مسلې حل کړو دې وړو کې تاسو اچیومنټ څه کړي نو کومې وړې وړې تاسو څه ته وایي تاسو په زما په خیال زمان راځي داسې دی چې 302 مسله کیسونه تاسو وکړي نو تاسو سره راوند اباوټ فیګر څه دی چې تاسو اچیومنټ تاسو څه دي تاسو څه پورسه کړی حاجي دا غټې مسلې چې دي ناصر صاحب دا خو په تعداد کې لږې خدای یقینا نو دا موږ ډېر یو غټ اچیومنټ ښکاري که نه لکه موږ دې وخت کې په مردان ضلع کې که نه تقریبا د 100 نه زیاتې د 302 روغې زموږ د خیبر پښتونخوا قومي جرګې مشرانو کړي دي داسې په لکي مروت کې زموږ اولي خان بټ کې چې موږ راغونډ کړو دا د 300 نه زیاتې دي نو تقریبا 400 د 302 روغې چې په هغې کې د دواړه طرفین تر مرګونه شوي دي نو دا روغې زموږ الحمدلله د خیبر پښتونخوا قومي جرګې دغه پوهانو دغه مشرانو دغه دانشمندو دغه قدرمندو کړي دي که نه نو دا یو ډېر غټ اچیومنټ وړې وړې مسلې په داسې دي چې لکه د خیر لکه اوس په کور کې د مهرونو مسله راغله د تقسیم مسله نو هغه موږ له راځي موږ یې حل کړو یا داسې د رونو په منځ کې د کاروباري تنازعه راشي هغه موږ حل کړو یا د دوو دوستانو یا د دوو تاجرانو په منځ کې کاروباري تنازعه راشي موږ ته هغه موږ انشاءالله الحمدلله د الله په فضل حل کړو که نه داسې د ښځو د خاوند مسلې راځي د بچو د خواندګۍ مسلې راځي که نه دا ټولې حل کېږي الحمدلله څه پرسنټیج ورکوئ جاوید صاحب تاسو دې لکه اچیومنټ پرسنټیج تاسو څه دی فصلو کې څومره تاسو کامیاب شوي موږ له خو جدي کوم کیسونه راغلي دي که نه چا چې موږ سره رابطه کړې ده یا موږ سره کړې ده د هغې اچیومنټ تقریبا 75% ماشاءالله جی دومره خو به زموږ جوډیشري نه وي زما په خیال په جوډیشري کې چې یو دا ده چې څوک د جوډیشري یو کیسه یې مانو که هغې پسې څوک بد وي نو زما پرې د خفګان راځي که نه ولې بار او بین د جوډیشري نه خفګان خو به زموږ هم دي چې زموږ ادارې دي ستاسو ادارې دي موږ پرې فخر کوو خو لکه کمزوري خو ګورې جي لکه فرض که زما یو کشر ور دی هغې کې څه کمزوري دي زما یو بچی دی په هغې کې څه کمزوري دي نو زه خو چې کمزوري ته کمزوري نه ویم او بیا خو ما ته پته ده تاسو ماشاءالله بای پروفیشن او باقاعده جاوید خان ایډوکیټ صاحب د خپل فیلډ کې چې دی نو خپل یو ډېره لویه نامه ده خو بهرحال جی نو دا د BPSC ته تاسو څنګه د BPSC دا سیستم دی که نه دا موږ ته تقریبا ما ته چې څونه یاد چې په 1860 کې جوړ شوی
اوس 2022 روان 22 روان دي په دې کې ترامیم شوي دي بالکل خو لکه زموږ حالات ډېر زیات بدل شوي دي موږ له پکار دا دي چې موږ یو خپل د حالاتو مطابق یو قانون جوړ چې په هغې کې د انصاف زر تر زره فراهمي وشي موږ ته انصاف زر تر زره پکار دی ځکه چې په انصاف کې تاخیر وشو نو هغه ناانصافي کوم سیستم چې انګریزانو جوړ کړی دی که نه نو هغې کې یو سیستم داسې دی چې هغې کې تا ته د ګواهانو ضرورت دي هغې کې د ایگزامینیشن ضرورت دي د کراس ایگزامینیشن ضرورت دي اکثر خلک په کراس ایگزامینیشن کې ګټلې شوي کیس وایي ولې د قانون تقاضا ده نو هغې کې د سوال او جواب هغه نشي داسې وي چې هغوی نه کیس خراب شي بل دا دی چې هلته خو په سړی کیس وګټي که نه نو خلک ورته وایي مبارک شه خو که میاشت پس په هغې باندې اپیل شي نو هغه کیسه بیا سټارټ شي نو موږ وایو چې یاره داسې یو سیسټم موږ جوړ کړو که نه چې څنګه موږ په جرګو کې مصالحت کوو چې داسې د عدالت چې دا زموږ یو جرګه ده جج زموږ د جرګې مشر بلل کېږي داسې موږ سیسټم جوړ کړو چې دا مسله بس وان فار آل ختمېږي او د خلکو به مطلب دا دغه شي په ترقیاته ملکونو کې چې کوم دی که نه هلته خلک عدالت ته ډایرکټ نه ځي هلته خلک اول نیګوسیشن کوي اربیټریشن پروسس ته تېرېږي سالیسیټیشن پروسس ته تېرېږي خو په دې کې مسله حل نه شي نو بیا لیټیګیشن نو دا هلته ګورې لیټیګیشن ډېر زیات ګران دی دا وکیل فی ډېر زیات ګران دی د عدالت اخراجات به دا ګران دي نو خلک نه ځي خلک په سالیسیټیشن کې مسلې حل کوي زموږ په دې سیسټم کې هم دا شته وکیلان په خوړو کې نڅېږي مسلې حل کولی شي کم ته چې موږ سالیسیټیشن وایو دا اربیټریشن باندې به کولی شي چې یو څو مشران مقرر کړي د عدالت په ذریعه د ډي ایل سی په ذریعه که نه او په خپل کور کې کښېني او فیصله وکړي چې موږ دا فیصله وکړه ونې نو په ډي ایل سی کې خو موږ دلته ناست یو یاره د دې نه دا ساده د خیبر پښتونخوا قومي جرګه ښه نه ده چې دا ساده کار دی بس دا وایي خیبر پښتونخوا قومي جرګه خو دا ده چې دا خو چونکې موږ انډیویډیوال دغه باندې چلو که نه په ذاتي اثر رسوخ باندې که نه موږ وایو چې ادارې موږ سره شي ادارې موږ له سپورټ راکړي بیا زموږ د فیصلو له قانوني شکل ورکړي چې یاره موږ یو فیصله وکړو چې دا په قانون کې بیا قابل قبول وي نو دا د دې اصلاحاتو لپاره موږ چیف منسټر سره هم رابطه کړې وه هغه ته موږ دا بیرسټر صاحب محمد علي صاحب په دې الای ایم پی او هغه ته موږ په دې باندې بریفینګ ورکړو چې یاره تاسو موږ ټیم راکړئ دې له څه قانون سازي وکړئ زموږ دا فیصلې تاسو د قانون څه جوړه کړئ دا معاشرې نه به بوج کم شي د حکومت نه به بوج شي عدالت نه به بوج کم شي د خلکو مسلې به حل شي او بل دا دی چې خلکو ته فایده وشي ښه دی چې د هغې به په وکیلانو باندې پیسې لګي او تاسو خو ماشاءالله ما دا اورېدي دي چې یاره تاسو بلکې دلته زما راتلو مقصد هم دا دی چې یاره تاسو چې کوم غریب غربای هغه باندې د چیو د دې شیز بوج هم نه پرېږدي هغه هم تاسو د جیبو ورکړي دي یو دوه درې کیسونه داسې ما اورېدي دي جی بالکل زموږ هېڅ فیس نشته موږ چاته دا نه وایو چې یا فیس راکړه یا ضمانت راکړه یا خرچه راکړه نه بلکې موږ خپل کوشش کوو د خپل جیب نه چې کوم 10 روپۍ زموږ د وسه که سړی کمزوري وي تاسو ورسره کمزوري نو هغه ته موږ وایو چې ته زموږ ځای ته راشه هغه راجینامه زموږ په ځای یا که موږ د هغوی ځای ته لاړ کړو که نه نو ایون موږ یا په جومات کې کښېنو به دا مسله حل کړو په جومات کې به شربت ورکړو یا قهوه چای ورکړو یا ته چې سره لږ بسکټ ورکړو خو په سادګۍ سره دا مسله حل مسله بالکل جی او دا ډېر ګټ اچیومنټ دی جنرال خان ایډوکیټ صاحب دا یو معلومات درکوم چې یاره تاسو خیبر پښتونخوا قومي جرګه د نوم نه خو داسې راځي چې بس څه شی جرګې کوئ تاسو دې نه علاوه تاسو سره چی شته هغې د زموږ خو د جرګې خو دې ډېر هغه وسیع مقاصد دي که نه لکه د دې مقصد یو خو دا نه ده چې خلکو د جرګې ویش او تنازعات یې ختم کړي دا دې سره هم معاشره مضبوطېږي په معاشره کې د نوجوانانو دپاره صحتمند د لوبو موقع ورکول چې کوم دی دا د خیبر پښتونخوا قومي جرګې هم یو منشور یو حصه ده یاره هغوی له یو صحتمندانه لوبو ورکړو بل د پسکولونو کې په کالجونو کې داسې په نورو کورونو کې هغې باندې موږ کار کوو بل موږ داسې کوو چې لکه کم خلک چې نن سبا په منشیاتو راولېدلي دي او د هغوی د علاج دپاره پیسې نشته نو موږ سره په رابطو کې نو موږ د سرکاري ډاکټرانو سره هم رابطه کړې ده هسپتالونو سره هغوی موږ ته وایي چې تاسو کوم کسان رالېږئ موږ د دې فري علاج کوو داسې زموږ د خیبر پښتونخوا قومي جرګې په پینل باندې داسې هسپتالونه دي داسې ډاکټران دي چې هغوی ولنټیر کوي چې تاسو مریضان رالېږئ نو موږ علاج فري کوو
لکه کوم موږ د فیس نه اخلو یا موږ اډمیشن فیس نه اخلو کنه نو سنامینل چارجز به اخلو د دوی مو پیسې کنه هغه دا وو په هغه طریقه باندې په کومه پیسو باندې خو بهترین لږ دا هم کیږي د دې نه علاوه چې کوم دین او بیا زموږ دغه یو مقصد چې کوم دی په معاشره کې دا اډ چې کوم دی کنه دا اډ ورکول موږ وی اډ نه د دې په دې ټریډ ورکړي لکه اوس حکومت یو اعلان کړی دی چې موږ هر خاندان لپاره 2000 روپۍ فی خاندان ورکو او هغې سره به د دوی معاشي دغه شي نو په 2000 روپۍ باندې څه وایي سمې کېږي په یو خاندان باندې 2000 روپۍ موږ وایو چې په دا کم تاسو 70 ارب روپۍ سالانه خرڅ کوي اوس خو زما خیال دی زیاتې شوي دي د نن نه 15 یا اته کاله مخکې د 70 ارب روپۍ سالانه فنډ چې دا به دوی وي چې دا به موږ په دې اوس خو ډېر دی اوس په دې دی که نه نو دا ته تاسو ورکوئ په دې کې ادارې جوړه کړئ چې په هغې ادارو کې زموږ دا بچي زموږ دا نوجوانانو ته هنر ورکوي چې هنرمند شي ځانه به پخپله پیسې ګټي لکه تاسو د ټیکنیکل ایجوکیشن چې کوم دي که نه زموږ په ملک کې ډېر کم دي نو کارار چې موږ وایو چې ټیکنیکل ایجوکیشن جوړ کړي دا هنرمند کې څوک په الکتریشن کې ډپلوما وکړي څوک په کارپینټرینګ کې ډپلوما وکړي څوک په هوټل مینجمنټ کې وکړي داسې بله دغه دي که نه چې تاسو دا هنرمند کې دا به پخپله پیسې ګټي نو موږ زموږ مطلب دا چې یاره دا کوم هنرمند شي ما د یو سټډي کړې وه هغه د چاینا باره کې دا چاینا ولې داسې ترقي کوي نن کو د امریکې په وایټ هاوس کې ګورې نو هم د چاینا LED لګېدلې د جاپان په بازارونو کې هم د چاینا سامان خرڅېږي نو هغې ما ته چا ویلي چې یاره دوی یو دغه کړی دی یو حدیث مبارک دی د هغې دغه دا چې الکاسب حبیب چې کسب کرنے والا اللہ کا دوست ہے د لاس هنر نو وی دا دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث باندې هغوی کار شروع کړو او په دې باندې د هغوی نن سبا په ټوله دنیا باندې په اکانومي باندې ګوره حدیث مبارک زموږ د پیغمبر دی عمل به د هغوی د دنیا باندې حکمراني څوک کوي عمل کولو غواړي موږ یې سره په خوله وایو خو عمل نه کوو نو که موږ هنرمند ادارې جوړې کړو نو زه وایم زموږ پاکستان کې داسې نوجوانان دي داسې ټیلنټ دی پکې چې انشاءالله دا به په دنیا کې خپل مقام پیدا کړي هغه روح به یې بدل شي د شعور به یې دغه شي خو لکه ستاسو خیبر پښتونخوا قومي جرګه چې دی هغه داسې یو پلیټفارم هم دی چې یاره تاسو د دغه په ځای کې تاسو باقاعده هغې له هنر ورکوئ د پیسو په ځای کې هنر ورکوئ چې یاره دې هنرمند شي ځان له ټیک چې دا ډېره موږ اوس تاسو یو خبرې وضاحت کول غواړم چې موږ یو داسې د لومپټ په سطح باندې د سورا علي خان په سربراهۍ کې یو پروګرام شروع کړی دی هلته موږ د اسټرګروډ چرګان چې کوم دي که نه یو 25 چرګان واخلو هغې کې چرګانې مې چرګې مې او هغې د خوراک سامان که نه هغه موږ یو کس ته ورکړو هلته کلي کې خلکو سره ځای وي د هغې دانه هم ورکړو د هغې موږ ورته دا ته واخلو په دې باندې چې کوم دی نو دا ستا روزګار دې نه به مطلب دا دی چې کوم بچي پیدا کېږي کوم هنډې پیدا کېږي دا به ستا د تجارت روزګاري شي خو ته به دا پیسې موږ ته داسې په موده موده واپس کړې څه شرایط نشته یاره د میاشتې راکړې د 2 میاشتې چې څه ستا مناسب ګټه کېږي موږ له راکوه چې ته موږ له هغه ګټه راکړې هغه خپلې پیسې ګټه خو نه هغې خپلې پیسې واپس شي دا به موږ یو بل کس ته ورکړو بل له به کار کوو بیا چې د هغه نه ملو شي بل له به ورکړو داسې به په معاشره کې دا روزګار زیاتېږي ډېره ښه خبره ده زه جاوید خان ایډوکیټ صاحب ستاسو ډېر زیات شکریه ادا کوم تاسو قیمتي ټایم چې دی زموږ دې چینل ته ورکړو ناظرین دا یو جذبه وي او دا چې کوم کارونه د جاوید خان ایډوکیټ صاحب یاد کړ هر انسان چې دی هغه دوی سره زما وختي د دې ریکارډینګ نه مخکې یو خبره کېده چې معاشره مونږ اون کوو نه لکه زه دا کور اون کوم چې دا کور زما دی مسله دا ده چې زه د دې محلې نه بهر ځې زه دا نه یم چې دا زما دی نو ډېرې ښکلې خبرې دي چې هغه جاوید خان ایډوکیټ صاحب سوچ ښایسته خبرې ښایسته ورسره کار هم ښایسته زه ډېر زیات شکریه درکوم جاوید خان ایډوکیټ صاحب ډېره شکریه ناظرین خیبر پښتونخوا قومي جرګه دې سره تاسو رابطه کولی شئ اني ټایم کولی شئ څه قسمه داسې څه مسایل دي انشاءالله 24 hour چې دی به تاسو سره اویلیبل تھینک یو سو مچ ډېره مننه مننه دي الله مې تھینک یو سو مچ السلام